سلامونه ملګرو، هیله لرم روغ جوړ وئ او خوشاله وئ او وخت ساعت مو ښه تېرېږي. نن د خیره سره تاسو سره به یو وړه ویډیو شریکوم د میز یا د وړې المارۍ باره کې. دا چې دی یو المارۍ مې اغوستې ده، ورکوټی میز دی، المارۍ نه ده، بس میز ورته ووایه. هغه مې اغوستی دی داسې دی چې زما کوټه کې ځای کم دی، الماریو دغه کمبود دی، نو بس ما یې راشه یو میز واخلم. او دا ځل مې د اکیا میز اغوستی دی. اکیا چې دی یو کمپني ده، د سویډن کمپني ده، او ټول د فرنیچر چې دی که نه په اروپا کې شو یا په انګلینډ کې شو یا په دغه ورته ووایي امریکې کې، نو د دو هغه لوم او هغه دغه معیار ډېر ښه دی که نه. نو انشاءالله نن به د هغې ویډیو تاسو سره شریکوم او تاسو به راته وایئ چې څه حساب دی، څه نه دی، خوښ هم شوه خوښ هم نه شوه. او میز ما هم نه دی لیدلی، صرف 2 کلیکو کې مې اغوستی دی، پوه شوې، لکه هغسې مې نه دی لیدلی څنګه چې سړی باید وګوري. نو تاسو سره به هر څه شریکوو، موږ سره اوسئ. ښه، او ټولز چې دي دغه ټول شته دی، دا مې راغوستي دي، خو فکر نه کوم چې په کار راشي، ځکه چې څومره چې زه معلومات لرم هر یو د اکیا چې کوم پیکیج وي هغه کې دننه ټول ځم راځي. مثال میخونه دي او میخونه دپاره چې کوم پیشکش وي هغه وغیره راځي، نو مشکل نشته دی. به مونږ انشاءالله دې کې بیا وګورو چې کوم ترتیب دی کوم نه دی. اوس به دغه میز د خیره سره خلاصوو او تاسو سره به شریکوو، ګورو به چې دننه پکې څه دي. دا یو تخته لیدی شئ، داسې تختو کې راځي، هغه به بېرته خپله هر څه ول انسټالې، لکه دا وګوره د سوري لري، د میخونو دپاره، حساب کتاب دپاره که نه. نو ډېر ساده وي، لږ کمزوری وي، زور مور به په نه راوړئ. مثال د ټوپونو نه دي که نه، خو خیر د ټوپونو هم دي چې صحیح انسټال شي که نه، خو باید احتیاط ورسره وکړل شي. دا چې دی دا صرف هغه ایکسټرنل شیټ دی که نه، نو دا به ګورو خراب یې نه کړو. دا سټین دی، سټین 2 سټینه لري، پوه شو. د 2 سټینو منځ کې یو به داسې اوږد دغه وي. دا هر څه حساب کتاب انشاءالله تاسو سره شریکوو. اوس خو صرف راوباسو که نه. او دا یې دویم سټین، دا یې تخته ده. دا چې دی یا به سر وي یا به مثال هغه سر د پاسه ږدل کېږي یا به سایډ ته ږدل کېږي. وګورئ معلومات، هېڅ معلومات نشته، دننه به ګورو. د چا خبره خپل امیجینیشن به ورسره جنګو، خپل هغه انټلیجنس به ورسره جنګو، یو شی به ترې جوړو چې هر څه ترې جوړ شو. دا یې دویمه تخته، او نور چې دی بس ګتې دي. او دا چې دی انسټرکشن دی، پوره معلومات دی ورق کې به تاسو ګورئ. انشاءالله دې کې به هر یو شی ګورو، تاسو سره به شریکوو او معلومات به یو ځای ګورو چې مثال څنګه جوړېږي. او زه چې کوچي پسې ګرځېدم هغه دا دی، خیال دی هر څه سره راځي. مثال میخونه شو، د میخونو حساب کتاب دا دی، پکې پیشکش نشته، پیشکش مونږ سره شته دی که نه، نو د هغې ټینشن نشته، پوه شوې. تاسو سره به یو ځای شریکوو، معلومات به ګورو کوم طرف ته کېږي، څه حساب کېږي، څه نه کېږي. یعنې هر څه تیار دی، اماده دی، صرف ګټې او کاغذونه او میخ د هر څه به بیل کړو چې هر څه کلیر شي که نه. ښه، بس دغه د حساب کتاب هم برابر کړی دی او دا مارک لیدی شئ، د اکیا ډیزاین اینډ کوالټي، اکیا اف سویډن، د سویډن کمپني دا میز دغسې ښکاري، پوه شوې. نو داسې ورکوټی میز دی، ډېر غټ میز نه دی. ښه، اولنی سټپ چې دی هغه به دا او دا به داسې جنګوو. نو اوس به یې ګورو، پیشکش یې به راکړو، هماغسې به اقدام کوو. که تاسو وګورئ سم د ماشومانو کرسۍ ته جوړه شوه، نو دا یو سټپ یې ختم شو. انشاءالله نور به په کار کوو او ډېر زر به تیار شي. ښه ملګرو، بس تقریبا 80% کار وشو او نور به انشاءالله تاسو سره شریکوو څه حساب دی څه نه دی. یعنې میز ښایسته ښکاري، هر څه یې لیدی شئ، تقریبا اماده دی. 6م سټپ ته ورسېدو او لا ډېر لږ کار پاتې دی، پوه شوئ. انشاءالله نور به هم تاسو سره شریکوو. ها بس دا تقریبا تیار ده. صرف دا واړه میخونه چې دي د دې پیشکش نه دی راوړی، نو دا به چې دی اوس د خیره سره
هغه ټولز کې ګورو چې د ټولز کې پیدا کړو. دغه معنی کار کولی شي جوړېدای شي. ښه ملګرو بس دغه دی زموږ میز هم تیار شو. لیدای شئ دغه یې المارۍ زبردسته او ورکوټه شان د میز دی خو ښه دی. هغه زما ضرورت او مشکلات حل کولی شي. نو دا به د خیر سره دې ځای ته ریپلیس کوم. دلته چې دی دا کوم سامان پروت دی دا هر څه به بدلوم او دلته به دا میز ږدم د خیر سره. ښه ملګرو دا دی لیدای شئ چې میز هم ورسره کېغوستلو د دفتر دغه سره او دننه پکې مثال پاور بینک او کیمرې وغیره چې دی دا سړی دلته هم دی شي. نو او بل دا کلر میچینګ هم کړی ډېر ښایسته کلر دی. ډېره مننه چې ویډیو مو کتله. خوشحاله اوسئ او دغسې به نور ویډیوګانې مې نشر کوو د خیر سره. او سلامونه او ښه وخت ولرئ، ښه ورځ ولرئ. خدای په امان.